थैंक यू स्पीकर साहब, ډیره مننه. زه خپل خبرې به د یو شعر نه نظم نه سٹارټ کم چې اول ځل راغلی یو نو اول سپیچ زمونږ هغه مطلب هغې وایي چې نه د ستا یم نه د بل یم، بیا زه څوک یم د چا خپل یم، ستا په ښار کې بد لیده شم، پیداوار د تور ځنګل یم، که هندو پرې کوي سترګې محافظ بیا د کارګل یم، که روسیان پکړي قبضه بیا شهید پاس په کابل یم، شما څوک اوبه د چاس کم د کمر د څنډې ګل یم، لوباوي مې قبایل یم، زه پاگل یم زه پاگل یم، چې هر چېرته پېښه وشي ذمه دار د هر غوبل یم، زه بهیر یم لا تړلې بې منزله په مزل یم. سپیکر صاحب نن په دا خبرې کوو سره چې موقع خو د ډېر نه میلاویږي او خلک زموږ د خبرو نه هم خفه کېږي، خو ضرورت شته چې لږ د خپل عوام نمایندګي مو وکړو. خبر شولو چې سید انصاف کارډ نه زمونږ د حصہ ختمه شوله، سید انصاف کارډ کې قبایل دوی وباسل. نو آیا زه یو تپوس کوم د خپل ګورنمنټ هم ها د فیډرل هم خو موږ د فیډرل ګیله په کم نوم باندې وکړو چې په کم ټیم باندې دا لیټر شوی دی چې صوبې ته د حواله شي، هغه لیټر زمونږ پاکستان تحریک انصاف حکومت په فیډرل کې. نو زه حیران یم ورته چې نن موږ کوم په خوله باندې ګیله ورنه وکړو. بیا چې تاسو د خیبر پښتونخوا ته دا ډایرکشنز میلاو شول چې دا تاسو په خپل بجټ کې ایڈجسټ کړئ، نو هلته کې څه که موږ ته نن ویل کېږي چې فیډرل ګورنمنټ تاسو د دې نه وباسلی. نو زه یو تپوس کول غواړم چې په این اف سی کې په ټول پاکستان کې مطلب په هره صوبه باندې په پنجاب په سند باندې زموږ حصه وه، سیم ایگزیکټلی په خیبر پښتونخوا کې هم زموږ حصه وه چې 11 ارب به موږ ته سالانه میلاویږي. نو 31 ارب قرضه زموږ په دې صوبه هم ده، 31 ارب. خو هیڅوک هم نه کوي په خبرې په دا چې په دې کې د قبایل غریب خلکو غدی. بهرحال زه به یو پیشنټ خبره وکړم چې هسپتال کې پروت تا یو مونږ دغه هیلپ نشو ورسره کولی، خو زه خیر یو اعلان به داسې وکړم ورکوټ د صحت کارډ سره چې تاسو نشئ ورکولی. نصیر انشاءالله چې څومره ورځې دلته کې په اسمبلي کې د خپل بیسک پی چې کومه ده زما هغه صحت کارډ که واپس بحالولی شي چې چنده درکړو درله، خو د قبایل خلکو سره دا زیاتې مه کوئ چې نه هسپتال راته جوړوی شئ. 4 کاله تېر شول زما هسپتال په پی پی پي باندې وایي چې ورکوو نن ورځ پر امپلایمنټ نه دی پکې شوی. نو مونږ داسې که نه مونږ اخر تاسو داسې ایکسپیکټ کړو. دویمه خبره دغه زمونږ په فاټه امپلایز وایي چې سیلریز کټ شولې 20 ارب وایي چې کټ کېږي. آیا مونږ ته هم راکړي څومره دي؟ زمونږ ټوله 50 ارب روپۍ هم نه دي چې 40 ارب روپۍ تاسو کټ په مونږ ولګولو. مونږ خو تاسو نه دا تپوس هم نه دی کړی چې هغه 24 ارب زمونږ ای ډي پي څه شوه چې هغه پخه وه، هم تاسو نه راکړی دی. آی پي په نوم باندې مونږ روان کړي یو، زمونږ پیسو پته نه لګي. انورزیب خان دا خبره باندې سوچ کوه، مشرتوب هم چې درکړې ده اوس به صحیح ورسره کویم. ها زمونږ پروجیکټ امپلایز دلته کې 2 کال نه صحیح کړه کله یو پرپیکچوال کله څه شي زمونږ 5000 کسان په تاسو باندې بوج شوي دي او په تیر ګورنمنټ چې ختمېدو 55000 کسان هم واخیستل چې 2 میاشتې اول پروجیکټ سټارټ شوی و، هغه هم په ریګولرایز شوي دي. زمونږ والا تاسو نه ریګولرایز کوئ، په هوا کې شی پاتې دی. پس د فاټا لیکچررز دي 250 کسان دي، 10 کالو نه هغه په کې جاب کوي لګیا دي. خو تیر ګورنمنټ کې چې کله تاسو ټول د خیبر پښتونخوا لیکچررز پرمننٹ کړل، د فاټا والا ته تاسو زموږ حصہ نه یې. آیا دا ډپارټمنټ د خیبر پښتونخوا نه ختم کړئ، فیډرل ته مو وراولا کوي، بیا موږ ستاسو نه ګیله نه کېږي، دا موږ خلکو ته واپس ورتګ دی. دا شي نه به زموږ نه تپوس کېږي. موږ ډېر ربونه خبرې وکړو، که ډېر هم موږ وایو چې یاره موږ دغه منظوري وکړله. زما په علاقه کې 15 پروجیکټس دي چې یو نیم کال یې کېږي چې ټینډر هم شوي دي، خو ته 1 روپۍ هم نه ورکوې چې هغه پروجیکټ سټارټ شي. نه ګورنمنټ پکې انټرسټډ دی، نه هلته کې لوکل ډپارټمنټ پکې انټرسټډ دی. ستا د بیوروکراسي پاورز دغه دي چې دلته کې ناست په دې کیپټل کې کمیشنر د خپلې مرضۍ ایکسچینج راولي، دا پی این ډي نه یو پروجیکټ والا راوچتوي، هلته کې ایکسن یې کېنوي، دا بدماشانې په موږ باندې کېږي. نو زه خو دا وایم چې د اسمبلي ختمه کوي، بیوروکراسي ته به ټول هغه ورکړو، دوی جانې د دوی کار جانې، موږ هسې پیسه دلته ناست یو ګپونه لګیا یو. ګوډ ګورننس خبره کېږي، ګوډ ګورننس خبره چې کېږي، زه تاسو ته په ګارنټي دا وایم چې زما په علاقه کې ډي ایچ او هم په پیسې راځي، ډي او هم په پیسې راځي. ګوډ ګورننس څه ته وایي؟ ګوډ ګورننس څه شي ته وایي؟ ګوډ ګورننس پکار دی کنه چې موږ تاسو په دې باندې سوچ وکړو چې دا ګوډ ګورننس وایي څه لپاره. زما ټول خلک چې دي کنه هلته کې ناست موږ ته سره غوږ هم نه نیسي. ته وایې چې یار
موږ د فدرال سره تړلي یو موږ د فدرال سره بالکل نه تړلي خیبر پختونخوا یو خو تاسو دا نوم زموږ نه کلم دا خوا کول غواړئ چې NMD زه هیڅ شی نه یم بیا زه واپس فاټه یم د سره در سره تلم نه غواړم په دا چې زه NMD دپاره نه یم راغلی زه خیبر پختونخوا یې ستا جوړه دلته راغلی چې خیبر پختونخوا به مې بولې ته مې سره اکسپټ کویم نه ته مې سره اکسپټ کویم نه اوسه پورې نو مقصد دا دی که نه چې لږ د څه که نه مطلب چې کله پروجیکټونه د څوک څه که نه په بند کمرو کې څه که نه زموږ فیصله نه کوي زموږ ضرورت موږ ته د عوام ضرورت پته لګي زما ضرورت د خیبر ضرورت د بجاور ضرورت دا موږ ته پته لګي موږ نه چاته پوس هم نه دی کړی چې موږ د څه وکړو موږ دا وایو چې اوس نوې هېڅ هم درنه غواړو هېڅ شی هم نوې نه غواړو چې کوم زاړه پروجیکټس دي زمونږ پیسې ټوټل هغه زاړه پروجیکټونه ته واړوئ چې صرف کمپلیټ شي چې موږ خلکو ته صرف سترګې ورښکاره کولی شو چې یار زمونږ پروجیکټونه کمپلیټ شول دا نشي کېدلی چې 1 ارب ستا لوکیشن دی هلته کې پاچېدلي پکې 10 لکه 20 لکه روپۍ وي نو بل کال ته به موږ انتظار کوو چې یار دا پروجیکټ ته به بیا پیسې راځي او بیا به جوړېږي نو سر لږ غوندې سیریسنس پکار دی لږ سیریسنس پکار دی سیریسنس د دې وجې نه دی پکار تاسو ماشاءالله ټول بختور خلک یئ په ښارونو کې یئ دا خلک د ښار والا ډېر زیات پوهه لري ډېر ښه پرې پوهېږي موږ داسې علاقې نه راغلي یو که نه چې موږ ته صرف دا خبره کوي چې نصیره کړي دي څه دي ښکاري نه هېڅ شی مه د عمران خان په تقریر زما په تقریر دلته کې یو ډېر قیمتي چې کوم زموږ منسټرال وي یا فاینانس یا بل چې یو سپیچ وکړي پک باندې اختر نه خلاصېږي وایي چې یار ما د پرده کړي څه دي نو موږ هغه محرومۍ ختمولو لپاره خیبر پختونخوا یې څه چې جوړ شوي یو په کنډیشنل کنډیشنل څنګه و چې کم شرایط باندې خیبر پختونخوا سره مړ شوي یو هغه شرایط سر ته ورسېږي کني صفا خبره ده زه تاسو ته نن بیا وایم خیبر پختونخوا خفه کېږي خوشحالېږي زه تاسو په موږ هېڅ احسان نشته زموږ احسان ډېر باندې لینډ لاک ایریا وې یو طرف بلوچستان بل طرف ته ګلګت بل طرف ته پنجاب بل طرف ته موږ فاټه ما خلاص کړلې دنیا ته ما خلاص کړې دنیا ته دا شی یاد ساته خیبر پختونخوا دې هر وخت دا خبره یاد ساتي تاسو په موږ باندې احسان مه اړوئ چې یار موږ مرچ کړلی یو تاسو که نه هم شئ چلولی ځان سره زما د ورسک ډیم سپیکر صاحب شکر دی نن بدل شو کني ما دا خبره ورسک ډیم هم زما د فاټه دی نن کا په مومند کې جوړېږي کا کوم الزام دی که هر یو ډیم دا هم زمونږ دي لکه مو پیژنئ که خپلولی هم شئ که نه هم یې خپلولی نو تاسو خپله لاره موږ خپله لاره موږ خپله ځان ته صوبه جوړه کړو بیا ګورو چې تاسو موږ څنګه مخ یې ځئ ډېره مننه الله خوشحاله لاره Thank you.